میډ ان امریکا. وی په وهلو ځورولو یې لګیا 3 واړه. 4 ساعته پس پرې دغه ځناور له پاسه یو بالټۍ د اوبو تویه کړې او بیا وده ته وایي چې زه یو موقع به د ژوند بله درکړو. کرنیل صاحب غواړي چې دغه موقع هله درکړو چې ته زموږ سترګو ته وګورې او دا وښیې چې پکې کومه یوه سترګه له ښیښې د جوړه قیدي د دوی 3 واړو سترګو ته ښه سم وګوري. بیا و یوه ته وایي دا سترګه ستا خپله نه ده، له ښیښې جوړه سترګه دا سترګه ده، بله نه ده. هغه سرکوزی په حیرت ور باندې چغه وکړي چې خلاص خو سوې مګر تا دا کړله معلومه څنګه؟ دا سترګه د په امریکا کې جوړه سوې ماله په سمه سترګه او په دې کې هیڅ توپیر نه ښکاري چې څه هر څومره او هر څومره ورته ځیر نه ښکاري. دی ورته وایي ستاسې سترګې ته چې ګورم زه بس دا یوه سترګه و ماته په نفرت نه ګوري، ځکه نو دغه سترګه ستا سترګه کېدلی نسي. له دې ویلو سره سم بیا تر ګزار لاندې سي دا بدنصیب زوی د آدم بیا تر ګزار لاندې سي.